شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. د سایر علي سایر صاحب د دوو شعرونو نه چې په ګوت د سترګو مې کتې ووتې، په ګوت د سترګو مې کتې ووتې، اوښکې په مخه مې پرېوتې ووتې، او د مزدورۍ هغه زړې جامې مې د مزدورۍ هغه زړې جامې مې نن غریبۍ کړلې ورستې ووتې. د خیبر اواز ټي وي کتونکو، نن مونږ سره د خیبر ستوري پروګرام کې یو ځلنده ستوری د پښتو ادب یو بل ستوری مونږ د جلسه نه آصف مشال رابللی دی، هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه ستاسو چې موږ له دعوت راکړو په د خپل چینل کې موږ له ټیم راکړو. ستاسو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ جي. مشال صاحب کتونکي سترګې په لار دي، غزل راته وړاندې کوي، د هغې نه وروستو به بیا که غزل وي که ټپه وي که هر څه وي د هغې نه وروسته به بیا تپوسونه کوو. غزل دی چې عشقه زرې 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 دې کړمه، عشقه عشقه زرې 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 دې کړمه، نه د هغې او نه د دې دې کړمه. واه ډېر ښکلی. تا د قاموس له منځه وشلولم، درون په مانو بې معنې دې کړمه. واه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او لکه تصویر نه چې تصویر وباسي، لکه تصویر نه چې تصویر وباسي، داسې تترنګه بې مزې دې کړمه. او د ستمونو انتها دې وکړه، د ستمونو انتها دې وکړه، لکه زنځیر کړې کړې دې کړمه. دا بیا ووایي. د ستمونو انتها دې وکړه، لکه زنځیر کړې کړې دې کړمه. قسمته ښه لوبې په ما دې وکړې، قسمته ښه لوبې په ما دې وکړې، جوړ د هیرو ما ایرې دې کړمه. جوړ د هیرو، جوړ د هیرو ما د هیرو دې کړمه، ایرې دې کړمه. ایرې دې کړمه. او لکه مشال د رڼاګانو کورم، لکه مشال د رڼاګانو کورم، ګوره تیارې 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 دې کړمه. واه 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 ډېر ښکلی. مشال صاحب دومره ښکلی لیک کوي، اصلاح د چا نه کوي؟ چې اصلاح خو زما تعلق د پښتو ادبي سباون تنظیم دی په یاروسین کې، هغوی سره زما تعلق دی. نو هلته باقاعده زمونږ کلامونه په هغې تنقید کېږي، تنقید ته وړاندې کېږي. او د هغې نه علاوه د پېښور به ډبېرې ظهیر نجیم صاحب په زما استاد دی او زما باقاعده اصلاح کوي. ډېر ښکلی. او د شاعرۍ آغاز هم څومره وخت نه کړی؟ شاعري خو بس د وړوکوال نه یو نیم شعر مو لیکلو، داسې مات وړ کلامونه، خو 2018 نه چې کوم دی زه بیا په دې بهر او په دې هر څه باندې پوه شوم او بیا مې باقاعده لیک شروع کړو. حاجي وړاندې کوي یو بل غزل راته وړاندې کوي، که ټپه راته وړاندې کړه. اورېدلي مې دي چې تاسو ټپه ډېره ښکلې لیکئ. نو د پښتو خپل صنف ته پښتو کې ټپه ډېره مشهوره ده. ټپه هم راته ووایي او که غزل راته وړاندې کوي خو ټپه به ضرور وایي. صحیح ده. وړومبی راته یو زه غزل وایم، دا یې نه پس ورته بیا ټپه ووایم. ارشاد. ستا د لاسه در په در شومه جانانه، ستا د لاسه، ستا د لاسه در په در شومه جانانه، در پسې په زړه پر هر شومه جانانه. او ته د حسن یو عجبه کرشمه، ته د حسن یو عجبه کرشمه، په لیدو دې زه اوتر شومه جانانه. او بېګا ټوله شپه مې تا پسې جړلي، اوښکې اوښکې سمندر شومه جانانه. په کوڅه کې د پل خاپونه ګورم، ته چې لاړلې خبر شومه جانانه. ډېر ښکلی. ته چې لاړلې خبر شومه. په کوڅه کې د پل خوابونه ګورم، ته چې لاړلې خبر شومه جانانه. او څو کوڅاوي دا خوږه پښتو به وایم، که د لر او که د بر شومه جانانه. او ستا په عشق کې زه آصف لکه مشال شوم، تورو شپو لره سحر شومه جانانه. ډېر ښکلی. دا بیا ووایي. ستا په عشق کې زه آصف لکه مشال شوم، تورو شپو لره سحر شومه جانانه. ډېر ښکلی، ډېر مزیدار لیک. یقینا هر یو شعر تاسو ته وړاندې دی چې انتخاب دی. مشال صاحب نه به دا پوښتنه کوو چې د کوم صنف باندې تاسو ډېر کار کړی دی او د کتاب د چاپ کولو اراده هم شته که نه؟
په غزل او ټپه باندې ما کار ډېر کړی، نور خو باقي پاتې تقریبا هر څن کې ما څه ناڅه لیکل کړي دي. خو زیات تر لیک مې غزل او ټپه کې کړی دی. او لیکم دوره دی چې د کتاب قابل دی؟ او بالکل کتاب نه بس یوی کم بني. خو د کتاب لا فل حال سه اراده نه لرم ځکه چې لا ځان د کتاب قابل نه ګڼم. عمر خو به یې ستاسو 21 کاله؟ او 21 کاله زما عمر دی. ماشاءالله. سره ته وړاندې کوئی ملګری کتونکي په سترګې په لار دی. کډ زمون کلی ته راوړه په مازیګر کې به یو ځای چکر لزونه، او ارمان چې څنګ په څنګ وې، نه به مو غم وې نه به داسې جړېدونه. او بل به ته غزل ویم. ترنم وکړئ جي. ترنم وکړئ. بس اجازه تخلو. داسې تور لکه بورا هغه ګل رنګ شو، داسې تور لکه بورا هغه ګل رنګ شو، ما چې وویست د غزل نه نو بدرنګ شو. داسې تور لکه بورا هغه ګل رنګ شو، داسې تور لکه بورا هغه ګل رنګ شو، ما چې وویست د غزل نه نو بدرنګ شو. لکه ګل سپېر سیلې کړي پاڼې پاڼې، لکه ګل سپېر سیلې کړي پاڼې پاڼې، لکه ګل سپېر سیلې کړي پاڼې پاڼې، داسې دور دې د ښکلې ځوان ړنګ شو، داسې دور دې د ښکلې ځوان ړنګ شو، ما چې وویست د غزل نه نو بدرنګ شو، ما چې وویست د غزل نه نو بدرنګ شو. دایره کې د خپل حسن چراغیر شو، دایره کې د خپل حسن چراغیر شو، دایره کې د خپل حسن چراغیر شو، آینه کې د خپل ځان سره په جنګ شو، آینه کې د خپل ځان سره په جنګ شو، ما چې وویست د غزل نه نو بدرنګ شو. جدای دی د یوې لحظې وي ډېره، جدای دی د یوې لحظې وي ډېره، جدای دی د یوې لحظې وي ډېره، تیر دی عمر را سره لکه یو درنګ شو، تیر دی عمر را سره لکه یو درنګ شو، ما چې وویست د غزل نه نو بدرنګ شو. شعر دی پکې چې ارشاد. لا د سترګو په خبرو نه پوهیږي، لا د سترګو په خبرو نه پوهیږي، لا د سترګو په خبرو نه پوهیږي، سکه یار د کړمار د غر نه دنګ شو، سکه یار د کړمار د غر نه دنګ شو، ما چې وویست د غزل نه نو بدرنګ شو. سبی مینې بې پښتو عمر تېرېږي، سبی مینې
بے پختو عمر تیریگی سب منے بے پختو عمر تیریگی دے پیکاسی کا دنیا کے میزڑ تنگ شو دے پیکاسی کا دنیا کے میزڑ تنگ شو ماچویس دا غزل نو بدرنگ شو مقتر پکشی اس دشیر پزڑ کی لار کوي مشالا اس دشیر پزڑ کی لار کوي مشالا اس دشیر پزڑ کی لار کوي مشالا چید فکر د غزل پرنگ کے رنگ شو چید فکر د غزل پرنگ کے رنگ شو ماچویس د غزل نو بدرنگ شو داس تور لک بوراخ گل رنگ شو داس تور لک بوراخ گل رنگ شو ماچویس د غزل نو بدرنگ شو ماچویس د غزل نو بدرنگ شو. ډیر مننه د آصف مشال چې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو او زموږ سټوډیو کولای یو په دوه کړه تر یو بل خو ادبي ستوري پورې اجازه غواړي کې سرخه کې تاسو نه والسلام.